دا سالن چې کله تاسو جوړ کړئ کنه تاسو بخپل په سوچ کې شئ چې واقعي دا چې موږ څنګه جوړ کو دا مکه دی لکه ما چې کله دا پوښ کو کنه نو ما هر یو کس ته ویل چې تاسو براتوي چې دا ما څه پخ کړی دي او ټول جواب مشترکه چې قیمه ده نور خو پرې دی چې انټي مم په دوه کا انټي چې کله رااله کنه ماتل انټي مم دا اوسه کدا چې ما څه پخ کړی دی هغه چې اوسه کله دا چې سترګې اړول لري ماته وی دا خو قیمه ده کنه ماتل او انټي دا قیمه ده خدا د مټرو قیمه ده دا مټر چې دی کنه دا مونږه اکثر غوخه کې قیمه کې الو کې پخو خدا سي ریسیپي به تاسو نه ټرای کړي دا دی پوپی زما چې وکنه الله دی او بخیدا اغه طریقه و دا زته سره اوس مخته دا دی کہانی شیر کوم بدلته یو غټ پیاز چې دی اماچو هغه مې غوړو کې واچو دا مټر او دا شین مرچکه او ټماټر او اوګه د دې به مونږ پیسټ جوړ کو مطلب جوسر کې به وخوین دا وګورئ داسي ا پیاز چې دی کنه بس په سور کې دوه چې راتلو لا سور نو سپینو نو هغه کې ما دا مټر دا لکه جوسر کې تاسو یوځه هر څه چولې شي کنه مټر ټماټر اوګه او شین مرچکه دا مې پکې واچول ما خو چاپر کې ول ما سره چاپر شته خو کته سره چاپر نی دا هر څه ول جوسر کې واچوي او خخ کلی په جوسر راتاو کوي وسره نیمه پیاله وبو واچوي کنه دغه کې دو بیا خپل دغه شي نو بس دې کې ما نیم کپ نیمه پیاله وبم واچولې اوس او دې کې مې سور مرچکه یو چمچ واچول د کټوي مساله او پکې یو چمچ واچو ما او پکې به وسره زیرا پاوډر واچو مطلب دا چې بیسیک مسالې چې کمی تاسو سره پکور کې اپ کې واچوي او مالګه مو چې هیر نشي ام پکې واچوي او خخ کولې ولړې رولړې او ډکن پکې دی خانو تاسو ته ما کیسه کوله چې یو ورځ داسې وکنه چې زه پوپی پکور کیو او سبزی چاروړې نه نو لک شانتي مټر پراتو نو ماتل ز سپاخه کم دا مټر راواله ماتل نو امدا خو غلک شانتي چې پاتې شوی دي داسې دوه موټي مټر وي خیر ده کنه وي کور کې سوق دي ما او تایو نو بس خخ کولې مټر سپین کړل او ما ته وی داسې او کچ دي سره ټماټر او شنه دنیا او دغه بس شین مرچکې مسره واچوا ارسه وسره مکس کا او جوسر کې وخه او بس دغه شانتي پیاز مته سور کو او چې اکل جوړ شو پلیټ سالن خو موږ دوه کسانی والله چې هغه کم خوند کړي تاسو ته نشم ویلې نو دلته دا ما تقریبا داسې 10 نه 12 منټ پوخ کو هغه نه پس نو ګوري بیا مې پیډا کنه اخیوا اوس دلته کې دا مزه سور کوم لګي ما بس کې بشنه دنیا واچوي کښنه مرچکی بکې کټ کوي او بس خای سور کوي چې سور شي بس به دا تاسو باندې دا تاسو پکې لګي شانتي او با اچوي او کنه اچوي خو به پکې مزه نه کوي دومره مزیدار د مټر کیمه سالن تیار شو کنه دې ته مټر کیمه وای چې تاسو ته خپل مې یقین نه درځي ولې چې دا خو ما ډیر نو پاوډر کړی لاسه مې جوسر کې زیات نو والی چاپر کې داسې دانه دانه او ببر دی کنه نو هغه د وجه نه د دې بالکل ځای کمره کې مې راتلا اخوندې ځکه دغه راتلو چې ټماټر پکې ما زیات چولې او 3 ټماټر نو چې ټماټر پکې زیات واچوي نو د دې مزه دومره اعلی کنه چې تاسو بخپل وای چې واقعي دي چې دا سالن خو موږ داسې چرته نو جوړ کړي او نو خوړلې